اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ په ورپاټ پروګرام باندې خبرې کړې. ورپاټ پروګرام تقریبا تر پاراګراف رسیدلی او پونټو پاراګراف مکمل ویلو کنه. اوس راځو زه بیا یو لیکنه کوم. ورد پروګرام راخلاصوم. په ورد پروګرام کې یو څه لیکنه کوم او هغه به ورپاټ پروګرام ته راکافي کو ځکه چې د تمرین لپاره چې کار وکړو. نو دا لیکنه مې وکړه او دا به زه اوس راکافي کوم. په ورپاټ پروګرام کې به دلته پیسټ کوم او دلته به کار وکړو. مثال دا مې ورته ووایم چې د غزني په اړه معلومات لیکلي دي. نورالله ته خو په دغه ځای کې نه وې که نه؟ ښه بله ویډیو به درکړي که نه دا به زه وروسته له ویډیو څخه بیا وروسته درته تکرار کوم. صحیح شو؟ راځو تېره ورځ موږ په پونټو پاراګراف باندې مکمل ورغېدو. کوم سوال پوښتنه خو نه لرئ که انشاءالله. اوس راځو دلته انزرټ باندې خبرې کوو، په ایډیټینګ باندې خبرې کوو. صحیح ده؟ ایډیټینګ باندې اول چې د پیکچر لرو. مثال دغه معلومات تاسو د غزني په اړه لیکلي دي. اوس تاسو غواړئ چې مثال دلته یو عکس هم د غزني راولئ، نو بیا به راځئ له پیکچر نه به استفاده کوئ. پیکچر باندې کلیک وکړه. موږ درې شیان لرو. اول چې د پیکچر باندې کله چې کلیک وکړئ، له کلیک څخه وروسته تاسو یوه صفحه راخلاصېږي. دې صفحه کې به تاسو هغه د عکس جای ورته انتخابوئ. نو تاسو به دلته ورته صبر وکړئ. ښه ګورئ تاسو دغه صفحه راخلاصوه. اوس تاسو ته وایي چې عکسونه دې چیرې دي. هغه عکسونه به تاسو ورته انتخابوئ. هر چیرې مثال عکسونه په ډیسکټاپ صفحه مثال دلته پیکچر کې هر چیرې چې عکسونه ول. اوس دلته عکس موږ نه لرو. عکس لرې؟ بیخي نشته کې پرېږده، مشکل نشته. زه به راسم دلته ډیسکټاپ زه به راځم یو سکرین شاټ عکس به جوړ کړم. دلته ورته مثال سنیپینګ ټول دغسې د سنیپینګ ټول دغه یو عکس اخلي. د عکس باندې زه مثال ورته واخلم چې دغه یو عکس مې واخیست او دا ورته ذخیره کوم. کنټرول اس په ډیسکټاپ صفحه ذخیره کوم. په دغه نامه سره دا کنسل کوم او دا هم کنسل کوم. ښه اوس بیرته راځم ورپاټ پروګرام ته. ورپاټ پروګرام ته کله چې رالو مثال موږ دومره لیکنه کړې. اوس دلته یو عکس ته ضرورت ده، نو بیا به پیکچر ته ولاړ شئ. د پیکچر باندې کلیک وکړئ. له پیکچر څخه وروسته عکس د چیرته و؟ په ډیسکټاپ صفحه. په ډیسکټاپ صفحه کلیک وکړئ. له ډیسکټاپ څخه وروسته هغه عکس ګوره دلته راکړه راغی. فقط یو کلیک به پکې او دلته به اوپن کلیک کړئ. ګوره عکس یې موږ ته چیرې راخلاص کړو؟ په ورپاټ پروګرام کې راخلاص کړو. په دا اوس ډېر غټ ده. بیا کلیک وکړه. له کلیک څخه وروسته تا ته ګوره دا نقطې درکوي. په یو کنج کې هم دا نقطه درکړه، دلته هم دا درکړه او دلته هم دا نقطه درکړه. له دې څخه دا داسې کش کوه کوچنی کېږي او غټېږي. مثال ګوره دغه نقطې نه مثال داسې کوچنی که او دې نقطې نه بیا کولی شي مثال غټ کړې په دغه شکل سره. ګوره دا داسې ونیسه. دلته چې دا کرسر په دغه شکل سره کلیک وکړې، کلیک یې داسې کش کړه. صحیح شو؟ نو د دې نقطو څخه کولی شي مثال کوچنی او غاټه کې. بل دلته چې پیکچر کې دوه اپشنونه نور پاله کېږي، یو د چینج پیکچر یو د ریسایز پیکچر. صحیح شو؟ بل چینج که چېرته غواړئ چې مثال د عکس په بل یو باندې چینج کړئ. مثال د غزني عکس نه د غزني عکس بل یو ده، نو بیا به راځئ پیکچر باندې په چینج پیکچر باندې کلیک وکړه. اوس هم موږ بل عکس نه لرو، بیرته به هغه عکس ورته انتخاب کړئ. زه مثال د عکس ورته انتخابوم. که بل عکس تاسو بل ورته انتخاب کوئ کېږي اتوماتیک هغه عکس یې په بل عکس باندې درته تبدیلوي. صحیح شو؟ بیا کلیک کوم. کله چې موږ کلیک نه کړی ګورئ دا غیر پالی. په دې عکس باندې مې کلیک وکړو. له کلیک څخه وروسته که چېرته غواړئ چې مثال دا کوچنی او غټ کړې، ګوره دغه ځای کولی شي مثال دا کوچنی او غټ کړو. صحیح شو؟ غواړئ چې مثال دغه اوس له دغو ریسایز څخه کوچنی او غټ کړي. ریسایز باندې پیکچر باندې کلیک وکړه. اوس ورته هوریزنټلي څومره غټه یې، ورټیکلي څومره، افقي عمودي څومره غټه یې. دلته ورته لیکلی چې مثال ورته وایم چې سل یې هوریزنټل راته غټ کړه. اوس مې کله چې سل دلته ولیکل اتوماتیک په ورټیکل کې هم سل ولیکل شول، ځکه لاک ټو اکسپټ ریټوم ورته فعاله کړی. دا به تاسو غیر فعاله کوئ. اوس په یو کې استغراق راځي، په بل کې نه راځي. دا بیرته ورته وایم چې دا 450 که دا ورته اوکې کړه. ګوره سل یې د هوریزنټل درته غټ کړو که غټ نه کړو. صحیح شو؟ یعنې له دې طریقې هم غټولی شي، له ریسایز پیکچر نه هم غټولی شي. صحیح ده؟ چې دغه تر ټولو اسانه طریقه ده چې کولی شي مثال کوچنی او غټې کړي. له هغه وروسته پین ډرایوینګ لرو. پین ډرایوینګ څه کار کوي؟ مثال راځو دلته تا کلیک وکړو. اوس غواړو دلته خو د عکس راوړ، خو د دې معلوماتو لاندې په دې ځای کې غواړئ چې مثال یو ډراوي مثال دلته رسامي وکړئ، نو بیا به راځئ پین ډرایوینګ باندې کلیک وکړئ. له پین ډرایوینګ څخه وروسته تاسو پینټ پروګرام راخلاصېږي چې په دغه پروګرام کې به انشاءالله راتلونکی کوم پروګرام وي؟ فینټ پروګرام به وایي. نو کله چې مثال کلیک وکړو، اوس ګوره دلته شیپونه دي، هر یو شیپ ته استفاده کولی شي. فقط دلته کلیک وکړه. له کلیک څخه دلته دا ښی کلیک ونیسه، نور یې داسې کش کړه. صحیح شو؟ نو دلته دا رسامي کېږي. کله چې دا رسامي وکړه، هر څومره رسامي داسې کولی هومره کولی شي. نو بیرته فقط دا پروګرام کلوز کړي. کله چې کلوز کړو، ګوره دغه رسامي خپله ورپاټ پروګرام ته راغله که رانغله. بیا کلیک وکړه. له کلیک څخه کولی شي مثال دا کوچنی او غټ کړي دغو نقطو څخه. صحیح شو؟ بل ډیټ ان ټایم لرو. ډیټ ان ټایم څه کار کوي؟ که چېرته مثال غواړئ چې وخت تاریخ
ټول راسي نو بیا به راځي ریټرن ټایم نه استفاده کوو. کوم ځای کې غواړئ چې مثال تاریخ اضافه کړئ دلته مثال کوم معلومات چې تا لیکلي کوم عکسونه یې راوړي غواړئ چې د دې لاندې یو تاریخ اضافه کړئ نو بیا به راځي ریټرن ټایم باندې کلیک کړئ. ریټرن ټایم دې کله چې کلیک وکړو له هغه وروسته کوم تاریخ غواړئ نو دلته به راځي هغه تاریخونه به ورته انتخابوئ. هر یو مثال دلته شورت تاریخونه لرو او لانګ تاریخونه لرو. مثال اوږده او لانډ تاریخونه لرو. هر یو نه ته استفاده کولی شې او کولی شې نه زه تاریخونه استفاده نه کوم دلته مثال کولی شې له وخت نه هم استفاده کړې. ګوره اوس 3:18 دقیقې دي دا غواړې راولې کلیک وکړه کلیک څخه وروسته اوکې کړه هغه دلته ګوره اتوماتیک راځي صحیح شو. او که چېرته وایي چې نه تاریخ راولم نو بیا تاریخ انتخاب کوه اوکې کړه ګوره تاریخ راځي صحیح شو. داسې دی بیرته اپډیټ کېږي نه خو په ورډ پروګرام او اکسل پروګرام ته چې ورسېدي دا بیا اپډیټ کېدلی هم شي صحیح شو. بل انزرټ آبجیکټ لرو. انزرټ آبجیکټ څه کار کوي که چېرته مثال تاسو غواړئ چې کوم یو کار په دلته په ورپاټ پروګرام کې نشئ کولی نو هغه به تاسو له انزرټ آبجیکټ څخه کوئ. لکه څنګه مثال انزرټ آبجیکټ باندې کلیک کوم تاسو موږ ګورئ دغه ورپاټ پروګرام داسې تعریف کړی چې د ډیزایندار خط لپاره استفاده کېږي. نو موږ په ورپاټ پروګرام کې یو ټیبل نسو جوړولی مثال یو بل داسې ډیزاین نسو کولی که نه که غواړئ چې مثال یو ټیبل جوړ کړئ یا مثال یو بل ډیزاین وکړئ بیا به انزرټ آبجیکټ ته ځئ. انزرټ آبجیکټ ته کله چې ولاړئ اوس کوم پروګرامونه چې تاسو په خپل کمپیوټر کې نصب کړي دغه مکمل لیست دلته درته راځي. له کوم یو پروګرام نه استفاده کوئ اکسل د مثال ورډ د پاور پوینټ مختلف پروګرامونه زه ورته اکسل پروګرام ته ځم. اکسل دلته ګوره ورچټ ورته انتخاب کوه دا هم ورته اوکې کړه تاسو به اوس اکسل پروګرام راخلاصئ. مثال زه راځم یو ټیبل ورته جوړوم ورته وایم چې مثال دلته ګوره نیم له نیم څخه وروسته مثال ورته وایم چې فادر نیم ورته لیکم او دلته هم مثال ورته لیکم چې پوسټ یعنې وظیفه او دلته مثال معاش ورته لیکم سالري او دلته مثال اور ټایم ورته لیکم د هغه وروسته مثال ټوټل ورته لیکم. دا مې مثال یو ټیبل جوړ کړو. لاندې راځه نومونه هم مثال ورته اضافه کړه خالد ولید حکیم مثال خلیل دا نومونه مې ورته نشته کړل او دلته مثال ورته ولیکه د پلار نومونه علي ورته مثال ولی خان ده او خان ولی ده او علي خان ده دا نومونه مې ورته ولیکل. مثال دلته راځو ګوره په پوسټ کې چې ده یو استاد ده یو ورته مثال ټیچر ده دا که چېرته اوس تاسو زده نه کوئ مشکل نشته صحیح ده انشاءالله راتلونکي درسونه ډاکټر ده بل ورته ډاکټر او دلته هم مثال ورته لیکم چې دا هم ډاکټر ده. ماشونه هم په دغه شکل سره مثال تاسو ورته ورسوئ هغه ماشونه زه نه ورته رسوم فقط ته ټوټل هم تاسو راباسئ نو دا به بیرته کلوز کړئ. کله چې کلوز کړو ګوره هغه ټیبل پرنټ ورپاټ پروګرام ته راغی که رانغی. په ورپاټ پروګرام کې ګورئ موږ داسې ټیبل یې نسو جوړوی د څه شي له طریقې جوړ کړو انزرټ آبجیکټ نه انزرټ آبجیکټ ته اکسل پروګرام ته ولاړو صحیح ده یعنې له بل پروګرام سره موږ وصلوي صحیح شو. له هغه وروسته بیرته راځو دلته فایند لرو. فایند سیده بیا پیدا کولو ته وایي لکه څنګه که چېرته مثال غواړئ چې یو نوم پیدا کړي اوس ګوره موږ دلته زیات معلومات لیکلي دي غواړئ چې مثال یو نوم پیدا کړي مثال یو لغت له تاسو نه ورک ده بیا به راځي له فایند نه به استفاده کوئ. فایند باندې کله چې کلیک وکړئ اوس کوم لغت له تاسو دغه صفحه راخلاصېږي کوم لغت د شکه ورک ده مثال ته ورته وایئ چې له ما نه دغه فور راشکه ورک ده دا لغت له ما نه ورک ده اوس دو ځای کې مثال ګورئ نشئ پیدا کوئ نو ته به فایند راخلاصئ. فایند کې دې چې پر ولیکلو هغه وروسته فایند نکس یو درته پیدا کو بیا پای نکس باندې کلیک کوه بل درته پیدا کوي هر څومره چې ګوره کلیک کوه دغسې کار درته ځي. اوس نور نه پیدا کوي ولې چې خلاص ول نور نشته صحیح شو. یا بیرته فاین ته ځم له هغو وروسته مثال ورته دا ټو راته پیدا کړه ټو رانه ورک ده نو فاین نکس باندې کلیک وکړه یو یې درته پیدا کړو ګوره لاندې داسې درته پیدا کوي مګر بیرته پورته سر ته راغی صحیح شو. دا خو درته پیدا کوي فاین نکس ریفریش درته تبدیلوي ریفریش ګوره اول چې دا ټو موږ ورته لیکلی نو ټو خو یې راته پیدا کړی که چېرته مثال موږ نه ولیکلی بیا به ټو دلته ولیکې اوس بیا دلته فاین نکس لرو ګوره ته پیدا وکړو که نه کړو پیدا. اوس دا ټو په څه شي تبدیلوي مثال ګرامري غلطي د شکوه سوه دا اوس په 8 تبدیلوي مخکې ټو اوس غواړئ دا په 8 تبدیل کړي 8 ورته ولیکه ریفریش ګوره دا په 8 تبدیل شو که نه شو تبدیل اتوماتیک بل ته ولاړ شي بل تبدیلوي که نه تبدیلوي ریفریش کلیک کړه دا هم تبدیل کړو اوس بل ته ولاړ ګوره لاندې راغی او که وایي چې په څومره د ټو چې په دغو فایل کې څومره ټو دي هغه دې مکمل په 8 تبدیل شي نو بیا به ریفریش آل باندې کلیک وکړې بیا به ټول درته تبدیلوي. سر خو خلاص شو نه. زه راځم مثال په پښتو یو مثال در کوم دلته زه ورته لیکم د افغانستان چې تر ټولو ښه ساده مثال چې ښه سرونه خلاصېږي صحیح څه دلته ورته لیکم د افغانستان اسلامي جمهوریت صحیح شو. مخکې ګورئ په افغانستان کې جمهوریت وکنه نو کتاب به دې لیکو چپټر به دې لیکو مونوګراف به دې لیکو هر شی به لیکو چیم کې لیکل
د افغانستان اسلامي اسلامي جمهوریت. ځکه جمهوریت و، خو اوس مثال راځو دلته امارت ده. صحیح سو. نو مثال تاسو یو کتاب دی هغه په جمهوریت کې لیکلی ده، په دې کې مثال اوس تاسو اوس کتاب هم په جمهوریت کې لیکلی، نو په ټول کتاب کې لیکلی د افغانستان اسلامي جمهوریت. اوس راځي مثال دا کتاب چاپه کله چې مثال مطبعې ته وړې، نو دا تاسو ته وایي چې په دې کې باید د جمهوریت په چیش تبدیل شي، په امارت تبدیل شي. نو دا خو ډېره سخته ده چې دا ټول لنګی بیرته له سره لیکي د افغانستان اسلامي امارت په هر ځای کې که نه. نو تاسو به راځئ ریفریس ته. ریفریس ته کله چې راغلی دلته به ورته ولیکي چې مثال د افغانستان اسلامي جمهوریت، دا مې چې ورته ولیکل فاین نکس درته فایده یې کړو که نه کړو فایده. دا اوس ریفریس وید په چیش تبدیله، دلته ورته ولیکه چې مثال دا په چیش تبدیلوم، دا په امارت تبدیلوم، دا ورته مثال په امارت تاسو به دلته ټول بشپړ ورته لیکئ. صحیح سو. امارت مې ورته ولیکو ریفریس. ګوره امارت څوک نسو د افغانستان اسلامي امارت. ریفریس بل تبدیل کا کواسي ټول کتاب راته تبدیل کا، ریفریس آل باندې کلیک وکړه. اوس وکړه که ګوره ټول کتاب درته تبدیل کو که تبدیل نه کو سر خو خلاص ان شاء الله مشکل خو نشته. له غوړه سلیکټ آل لرو که غواړئ مثال دا کوم خط چې تا لیکلی کوم کتاب دې لیکلی غواړئ دا ټول انتخاب کړي، یو خو انتخابي د دوه شکل سره نو دلته سلیکټ آل باندې کلیک وکړه، ګوره ټول کتاب انتخاب کو. که ډیلیټ بټن ونیسئ ډیلیټ کړي، کوم تغیرات کراولی بیا کولی شئ مثال تغیرات پکې راولئ. مخته ځو بس به که نه. او دغه درس یې له نورالله څخه پاته او دا به تاسو هم ورسره تکرار کړئ، زه هم ورته تکراروم او مخکینی ویډیو به تاسو ورکړئ. صحیح سو. مشکل خو نه لرئ تر دې چې کوم سوال پوښتنه خو هم نشته. نو دا و د نن ورځې درس تر بیا ښې